سلامونه او نیک هیلې ګرانو لیدونکو اوریدونکو محب الله یم ستاسو په خدمت کې یو بیا حاضر یم ګران لیدونکو دا وخت موږ موجود یو د کوټي په سینار هسپتال کې کوم چې د کینسر هسپتال ورته ویل کېږي دلته چې د یو نړیوال سیمینار یا کانفرنس چې د جوړ کړل شوی دی په دغه کانفرنس کې د پاکستان د بیلابیلو برخو څخه کم نامتو ډاکټران چې دی هغه راغلي دي دا وخت زما سره یو نامتو ډاکټر سلیم صاحب ولاړ دی د څه پوښتنه کوو چې د کینسر مرض چې دی هغه په بلوچستان کې څومره دی سر ډیره مننه او پښتو جرنل ته وخت راکولو سر څه وایي په بلوچستان کې د کینسر ریشو چې د څومره ده ډیره مهرباني محب صاحب او تاسو د ټیم چې تاسو پر دا اهم موضوع باندې زموږ رای اخلي په بلوچستان کې کینسر ډیر زیاتیږي او ورځ په ورځ زیاتیږي تقریبا په هر کلی کې ضرور که زه دا وایم چې یو نه یو مریض د کینسر غ پروت دی او کینسر چې دی داسې مرض دی کوم چې د سر د ویښتان څه ونسي د پښو د نوکانو پورې یو ځای هم نه پرېږدي او د هر دغه کېږي خو زیاته کینسر چې دی هغه په زنانو کې د هغو د چاټۍ غي یا چې په هغه چاټۍ کې راسته یا چپه کې یو کوچنی دانه پیدا سي نو دا کینسر چې دی نن سبا په تقریبا چې د 40-50 کالو ښځې په هغو کې زیاتیږي او ورځ په ورځ زیاتیږي او د هغه وجوهات دا دي چې زموږ ښځې چونکې هغو ته ډېر تعلیم نشته هغه دغه د کوچنیانو د بندېدو ګولۍ او ستنې استعمالوي دغه ګولۍ او ستنې باید د هغې نیک استعمال او دویمه وجه دا چې دوی خپل ماشومانو ته شیدې نه ورکوي که چیرې دوی ماشومانو ته شیدې ورکوي نو هغه به دوی د کینسر څخه وخوندوي نو زما دا په دغه کې زموږ تاسو څنګه خبره وکړه چې دوی ښځې چې دي مېرمنې چې دي یا مورانې چې دي خپلو ماشومانو ته شیدې نه ورکوي د دغه په وجه باندې چې دی هغه د تی یا د چاټي کینسر چې ته ویل کېږي د دې چې دی هغه کینسر جنې جوړ شي وجه نه ولې نه ورکوي څه وجوهات دي خبره دا ده چې نن سبا ښځې دا محسوسوي که چیرې موږ خپلو ماشومانو ته شیدې ورکو نو زموږ د بدن دغه اعضا کوم چې استعمالیږي هغه بیا په هغه حال کې نه وي کوم چې د کوچنیانو په وجه د مخه وي او دوی ته دا نه ده معلومه چې کوم وخت کوچنی زوی کېږي د انسان په بدن کې یو داسې هارمونز پیدا کېږي د کوم په وجه چې هغه خامخا هغه بدلون راولي نو لہذا چې بدلون کې راځي د هغه په وجه کې راځي نو ته ولې دغه قدرت چې د کوچني لپاره کومه غذا جوړه کړې ده هغه بهترینه غذا ده ته هغه کوچنی ولې د دې څه محرومه یې که چیرې ته کوچنی د دې څه محرومه کې په کوچني کې چې کومې مرضونه پاتې کېږي هغه خو جلا لیکن و تا ته هم مرض در پېښېږي هغه مرض د کینسر دی نو که چیرې خدای نخواسته تا ته کینسر وسو او یو وار کینسر ډایګنوز سو او تا پر وخت علاج نه وکړي نو دا به کوچنی په ماشومتوب کې پاتې سي او ته به د مخه مړه سي ډاکټر صاحب د افغانستان څخه څومره مریضان راځي او دلته دغه مریضانو کم کینسر وي د افغانستان څخه چې دلته خلک راځي په هغه کې کینسر د سرې غاړې د ډیر زیات دي او چونکې افغانیان چې دي چای ډېرې څښي او چای تودې څښي دوی ګرڅه بې چای بل کار نه لري او د چای د وجې څخه او دا کبابونه چې جوړوي دا کبابو د وجې څخه د دوی د سرې غاړې کینسر ډیر زیات دي نو په دا ډیر مبتلای د هغه څه علاوه د شاتۍ کینسر په ښځو کې ډیري د معدې کینسر ډیري د اډو کینسر او کله کله داسې کینسر چې هغه ګرڅه زموږ په علاقه کې پیښ شوی هم نه او زما دا خیال دی دا د ناټو او د خلکو د حملو د وجې څخه داسې ریډیشن هلته پاتې شوي دي د کوم په وجه چې دا خلک په دا کینسر مبتلا دي او ډاکټر صاحب یو دا سوال مې دی چې دوی په کوم سټیج باندې راځي یعنی کینسر څومره په بدن کې خپور شوی اچھا دوی چې کوم وخت راسي په هغه وخت کې د دې کینسر بالکل موږ اډوانس ورته وایو یعنی په هغه سټیج کې چې بالکل لا علاج شوی لیکن په هغه وخت کې موږ صرف دونه دوایانې ورکوو چې د دې ژوند خو لږ اوږد شي مګر جوړیږي نه د دې لپاره احتیاط څه پکار دی که څه ووایاست احتیاط پکار دا دی که چیرې و هر چاته یو داسې مطلب یو شی پیښ شي چې هغه په بدن کې یا دانه پیدا کېږي یا سالنډي کېږي یا خوراک نشي تېرولی یا په چاټۍ کې یا په توی کې دانې پیدا شي نو چې څنګه دوی محسوسه کړه فوراً باید د ډاکټر له لاړ شي او د دې په باره کې خپل علاج وکړي